سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو خبرو لیدونکو ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې یو او راغلی یو زرګرۍ راستۍ ته او بیا په زرګرۍ کوڅه کې د رحمان مارکیټ ته چیرته چې افغاني او دودیزې جامې خرڅېږي. تاسو منظور کې ښکارئ چې ماشاءالله په دغه مارکیټ کې ټول افغاني دودیزې او کلتوري جامې چې ګنډې افغاني ترڅنګ نور چرمدارونه دي دغلته خرڅېږي. نو موږ وغوښتل تاسو لپاره یوه خپرونه د رحمان مارکیټ څخه کوم چې په جلال آباد ښار کې تازه جوړ شوی دی او چیرته چې افغاني جامې خرڅېږي در وښیو. نو په دې هیله چې دغه خپرونه موږ سره د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او خوند ترې واخلئ او تاسو به له موږ سره دغه مارکیټ چې تازه په جلال آباد ښار کې جوړ شوی دی راسره به ووینئ چې څومره په کوم شکل باندې او په کوم ډیزاینونو باندې افغاني او کلتوري جامې دغلته خرڅېږي. نو پیل کې به راسره دغه مارکیټ څخه د مختلفو دوکانونو څخه څو ښکلي او په زړه پورې انځورونه وګورئ. وروسته به دلته له دوکاندارانو سره خبرې اترې هم ولرو چې د دوی دوکانداري څه ډول روانه ده، د ژمي د موسم سره د دوی دوکانداري څنګه ده، لباسونه کم خرڅېږي زیات خرڅېږي. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه جلال آباد ښار کې یو او بیا راغلي یو رحمان مارکیټ ته چېرته چې افغاني دودیزې او کلتوري جامې چې موږ او تاسو یې په محفلونو کې اغوندو ترڅنګ یې په کوژدو کې ودونو کې دغلته خرڅېږي. تاسو ګورئ چې نوي او تازه ډیزاینونه هم بازار ته راغلي دي. په همدې تلاو د یو ورور دوکان ته راغلی یم دا چې د دوی دوکانداري څه ډول روانه ده د ژمي د موسم سره او کوم ډیزاینونه تازه بازار ته عرضه شوي دي هغه هم تاسو ته درښایو او دوی سره به خبرې اترې هم ولرو. وروره سلام، ستړی مه شي، په خیر راغلی. خیر راغلی وروره، هرکلی تاسو ته ووایو او هم وکړه چې راغلی، خپل ځای دی، هر وخت باید راشئ دلته موږ سره. لکه ډېره مننه، وبخښه وروره زه پوښتنه کوم ته به جواب راکړې، صحیح ده چې مره کله ګوزه شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. څه حال لرې، ژمي سره څنګه یې؟ والله شکر دی، په ژمی تېرېږي ننګرهار کې لږ هوا ښه دی نسبتا د کابل نه، او بس شپې ورځې روانې دي وروره. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. لیدونکو په تمه یې تاسو خپل ځان ته معرفي کړئ. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم خالد دی او د والد صاحب نوم مې زین الله دی. زه خپله اوسېدونکی د سخرود یم. دلته خپله بس دوکان دی، دوکانداري ده، ژوند زندګي ده چې داسې یو سلسله روانه نه شي نو هلته کیسې کېږي نه. ډېره مننه خالد خان. که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي په جلال آباد ښار کې او بیا په رحمان مارکیټ کې دغلته افغاني جامو دغه دوکانداري تاسو کوئ او دغه جوړوئ ترڅنګ یې خرڅوئ؟
کلتور خو داسې ده د افغاني لباس نن سبا کلتور هم دی او رواج هم دی. یو بابت ته یې واړی ځکه موږ خپل هلته خیاطان هم لرو ګنډوي بابت د عمده او پرچون دواړه حسابه دي دلته. دې کې څه رقم ډیزاین چې د وطنوال غواړي لکه لاس کار داسې نور شیپونه دغه اوس دی دغه لاسي کار دی او نسبتا ښار کې بازار کې چا سر نشته دی. څه رقم ډیزاین دوی غواړي ما سره زه یې جوړوم ما پوه شوې زه یې جوړوم لکه دغه نورې چرمې شوې داسې لاسي کارونه هم جوړوی شم فرمایش اډر څه رقم ډیزاین چې دوی غواړي شته را سره جوړوی هم شم. ډېره مننه. که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي دغه برخه کې چې دوکانداري کوي جلال آباد ښار کې دلته؟ زموږ تقریبا لکه وخت ډېر تقریبا داسې 15 کاله برابرېږي چې همدغه فیلډ ته ننوتي وو نو باید یو څه ناڅه سړی هر یو کار ته لاس واچوي ځکه هر یو کار په درد خوري وخت کې او دا زموږ کار چې دی بیا دا ماشاءالله خم دی آینده هم لري او کار روزګار هم ښه دی. ډېر ښه مننه. خوشحاله اوسئ. که دا راته ووایي چې د موسمونو په راتګ سره تاسو لپاره کوم موسم ډېر ښه وي که نه؟ مثلا دغه دوکانداران چې دي اکثره دغه د اختر په ورځو کې له خوشحالېږي که نه لکه دوکانداري یو څه ښه تاسو لپاره کوم موسم ښه ژمی ښه که اوړی ښه؟ موږ دپاره خو لا داسې دی چې ژمی لږ په دې ښه چې دې کې دا د ودونو سیزن دا خلک ټول ژمي ته ځان برابروي چې ودونه کې بس موږ دغه یو ګټه ده چې بس دا زموږ مشتریان راشي سودا وکړي او د هغوی مشکلات لکه ودونو سیزني او زموږ هم ښه ماشاءالله بس بازارونه ښه او اوړي کې بیا داسې دی چې بس لږ بازار کمزوری کېږي نو ژمی بیا ماشاءالله ښه. ډېره مننه. لیدونکو په دې په تمه یي چې تر څو هغه نوي ډیزاینونه چې کوم تاسو تازه جوړ کړي دي او بازار لپاره وړاندې کړي دي موږ ته تر څو راوښیي چې لیدونکي موږ سره وګوري که چېرته مثلا بیا غوښتنه کوله چې ورسره تاسو خپل ادرس هم شریکوي بیا دې کې ګنډ افغاني اول ګنډ افغاني به درته راواخلم صحیح دی. دې ګنډ افغانیانو کې ول دا خلاصېدو دې کې دغه ډیزاینونه دي وروره دې کې بیا موږ سره ډېر داسې نور شیپونه دي دنبالهدار دی مایویګانو دپاره هم جوړ کړي ډېر ښایسته ښایسته شیپونه دي. دی اوس نوي ډیزاینونه نوي بخمل کې هم جوړ کړي دي. ښه مطلب دا ډیزاینونه نوي راغلي اوس دا نوي دي لکه پوه شو که نه لکه داسې دی چې وخت زمان لکه ګنډ افغاني خو ډېر وخت نه چلیږي لکه موږ دا کم بعضې نیم ډیزاین لږ چینج وکړه نه بس هغه ډیزاین لکه نوي شي. او استاد اقدام راته ووایي چې دې کار ټول لاسي دی که نه ماشین په ذریعه جوړوئ؟ دا ماشیني دي وروره لاسي کار هم درته راخلم لاسي کار هم شته را سره. دې کې اوس دغه دي دغه چرمه ده دی کلباتو دی. دا کلباتو والا دی. دی کلباتو دی. دې کې بیا هم دغه غمې او دا شی هم دغه کېږي. دې کې اوس لاسي کارونه چې دي بیا دغه دي لاسي. دا بیا موږ واسکټونه جوړو فرمایش باندې. دا به د شال لپاره یې که نه؟ دا به شا دپاره اکثره خلک ځان دپاره هم خوښوي. دا بیا مکمل لاس کار دی سلمه ده فوکس پې وکړه بیا لږ دا شیپ وګوره. عمر صاحب دغه ډیزاین یو څه ښه ښکاري فکر دې شته؟ نو درنو لیدونکو دا نو هغه واسکټونه دي چې کوم د نکریزو په ځانګړې شپه کې خاص مراسمو کې کارول کېږي. تاسو به ګورئ چې دغه دوکان کې خرڅېږي تاسو کولی شئ چې مراجعه وکړئ دلته او د دوکان څخه ترلاسه کړئ. نو هغه ستاسو د محفل د لا ښکلا لپاره کولی شئ دغه وکاروئ په خپلو مراسمو کې که هغه کوژده وي او که واده وي. ښه وروره دا بل ډیزاین دې راواخیستو؟ دغه بیا د لاس کار دی وروره. دا لاسي کار دغه چرمه چې ده دا ډېر انتیک ډېر ښایسته دی بیا کار هم ډېر ظریفه ښکاري چې کله دا پوره شي تکمیل شي. ښه ډېره مننه وروره. که دا راته ووایي چې تاسو مثلا دغسې کمیز باندې شروع وکړئ که نه د پیل څخه تر پایه پورې دا څومره وخت نیسي او څومره وخت کې جوړېږي بیا؟ دا که اډر وي اوس یو څوک راځي اډر اخلي نو تقریبا 2-3 ورځې کې ورته جوړوی شو. 2-3 ورځو کې دا نور عادي لباسونه چې دي دا بیا کم وخت کې جوړېږي. لکه یو ورځ کې داسې نیم ورځ وخت هم چې موږ ته راکړي که نه انشاءالله موږ ورته برابروي هغې کې به څه مسله نه وي. ښه او زیاتره لیدونکي په دې تمه مې که نه چې تاسو دغه لباسونه نورو هېوادونو ته هم پارسل کوئ هغه پروسه لرئ که نه لرئ که هغه هم لږ واضح کړي مثلا چېرته کوم لیدونکي غوښتنه کوي ځکه زموږ اکثره لیدونکي چې دي خارجي میشته افغانان وروڼه دي. مشکل نشته کارګو والا شته ملګري هم دي څه رقم ډیزاین دوی انټرنیټي اخلي موږ ته یې راولیږي هماغسې موږ ورته جوړو پارسل به موږ ورته.
ښه اوس مثلا د دې قیمت څومره ده د کوم یو د دې دې قیمت مختلف دي ښه دا مربوط کاره پورې د څومره کار دی کې خلک کوي څو تختې لمنه جوړوي بخمل سره کم کاري موږ خو عموما ټول بخمل ښه کارو ښه پوه شوې عموما ټول بخمل بیخي انشاءالله تا خپله میسونه څه پوهېږي بخمل هم ښه دی کار هم ښه دی نور ډیزاین چې دی ډیزاین ډېر انتیکه راځي دا د لاس کار دی دې کې بیا رقم دي ګمبالهدار دي هغه ډېرې غټې دي بیا اکثره خلک د سیناوي دپاره وړي یا هغې به قیمتونه هم داسې فرق لري فرق ډېر کوي هغه یو جوړه تقریبا 13,000 دومره مصرف راځي هغه بیا ډېر غټي دا یو استاد لمن ده د لمن دی وروره دا څو متره راځي جوړې دي نو متر خو داسې مشخص نه دی خو تقریبا 4 تختې لمنه ده ښه 4 تختې دی بیا ټټر دی بلوز په لتنۍ نسوڼي کار دی مکمله هغې بیا سیپټی اکثره خلک ورته ټیکری وي که نه دا ټیکری دی دا ټیکری دی دا بیا خاص د نویګانو جوړې دي ښه انتیکه دي او ښه سویې جوړې دي دا به خارجي لباسونه دي که نه دا خارجي لباسونه کوم دین راځي دا دا هندي لباس دی هندي لباسونه دي کې اوس پاکستاني هم شته دی او هندي لباسونه هم شته دی دې کې فکر کوم ځینې ترکي هم پکې شته که نه ترکي شیپونه ترکي بیا هغه بفونو کې راځي هغه بیا ښه لباسونه راځي ښه انتیکه اوس نور جوړې هم دي که نه او که دغه لږ مونږ ته واضح کړي دا بف کمیسونه دي اکثره خلک کوژدې دپاره وړي بعضې خلک واده دپاره سپینې جوړې وړي که نه هغه جوړې دي اوس هغه ناویګانو جوړې دي ښایسته سپینې دي او هوټلو کې وادي بعضې اکثره کورو ته وادي نو دغه جوړې وړي دي کې بیا دا نور رنګونه چې دي خلک کوژدې ته وړي کوژدې دپاره ښه انتیکې جوړې دي ټول د لاس کار دي مری کار شوی پکې او ښه لوړ جوړې دي نو دا اکثره داسې په قیمتو راځي لکه په ډالرو راځي بعضې بیا خپل خود وطني ساختي هغه بیا لږ کیفیت یې کم وي خو اکثره بس هغه هم وړي استاد زما لپاره یو څه ډېر جالب معلوم شو ډېر ښایسته ښکاري دغه ډیزاینونه که راته لږ وښایي چې دا افغاني دي که دا هندي لباسونه دي هندي دا بخمل کې راغلي وروره شلوار پیجامې دي پنجابي جوړې دي وروره دغه بیا دا هم هندي دي سلمه کار دی وروره یخې کې اصلي دا بخملي جوړې دي دا اوس راغلي که نه او
او دغه بغیر د واسکټ دی واسکټدار دی بغیر واسکټ دی ګردې جوړې دي هغه بیا پنجابي دي 3 ډیزاین 3 ګل هغې کې دي را سره 2 ګل دې کې دي لکه ډیزاینونه مختلف دي اوس نه هغه وګوره جالۍ کې دي نور هغه کې دي بیا ګاش کې دي سني ګاش دا مله تو تاسو سره په دغه دکان کې څومره کسان ته کار زمینه برابره ده مثلا تاسو سره دکانداري کې مو تر څنګه په خیاطۍ کې دلته تقریبا 8 کسان مشغول یو دکان کې یو 2 خیاطان دي نور بس همدغه لکان دي بس سلمانان دي شاګردان دي او بس دکانداران دي پوښوي نو بس داسې ده چې لکان ټول مشغول دي ماشاءالله کارم خدي ټول په اخلاص کارم کوي او ماشاءالله کارم خدي برکت یو ډیر زیاته مننه خوشاله اوس که د خپل ادرس مستقیمه توګه لیدونکو ته ووایي چې مثلا هغه زموږ لیدونکي چې په جلال آباد ښار کې دي ستاسو ادرس څنګه پیدا کړي او هغه چې مثلا د خارج څخه اډر ورکوي کولی شي خپل مستقیم ادرس دی هغوی ته ووایي تر څو هغوی ځان سره یادداشت کړي ښه زموږ مستقیم ادرس چې دا زرګرانو کوڅه ده رحمان مارکیټ 2 منزل اول نه نیولی تر 2 دکانه پورې زموږ دکان دی ډېر ښه او سلطان لباس محلي نوم دی وروره څه رقم اډر څه رقم فرمایش چې ښه په ډاډه اطمینان سره راشئ انشاءالله هر مشکل به چې که د ګنډ افغاني بابت کې سره وي که د نورو انشاءالله هر شی به همدلته موجود وي ډېره مننه همدی یو که پرچوني کور ودان که کوم وروستیا پیغام لري خپلو هېوادوالو ته بس هېوادوال دې خوشحاله اوسي داسې ماشاءالله ښه دوکان او ښه ځای چې پیدا کړله هر څه مکمل ته کیږي یعنی پیدا کیږي ان شاء الله او هر یو چیز پازابیږي ونه چې بل خواته لاړ شي خارج ملکونو کې ورپسې وګرځي دلته خالي اډر دی ورکي ان شاء الله کارګو کې دغه کو ډیلیوري کوو مونږ ورته ډیره مننه سلامت اوسئ الله جنتي که خیر تاسو دې مننه چې تاسو دومره راغلی زموږ انټرویو مو واغسته او آباد اوسئ وروره همدای اوسئ مننه بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه چې مخکې یادونه وکړه جلال آباد ښار کې او بیا رحمان مارکیټ کې کوم لباسونه چې تاسو موږ سره په دغه دکان کې ولیدل نو خوشبختانه باید ووایم چې استاد دغه دایر ناست تاسو ګورئ چې همدغه لباسونه کوم چې په همدې دکان کې دغه ورور ځړولي وو
د خپله جوړي تاسو ګورئ چې فعلا هم لګیا دی او دغه لباسونه دلته ګنډي او بیا هغه هیوادوال چې زمونږ دلته راځي د محفلونو لپاره یخلي نو کولی شي دغه ته ترلاسه کړي ځکه تاسو ګورئ دې ټول کار لاسي دی په لاس دغسې ګنډل کېږي او بیا دلته چې دی زمونږ زیاتره هیوادوال راځي او همدغه اخلي نو ورور سره هم خبرې اترې کوم چې څومره وخت کېږي دلته دغه لباسونه ګنډي او څومره وخت کېږي خیاطي کوي وروره سلام ستړی مه شو په خیر وعلیکم السلام خیر اوسې کور دې ودان ډېره زیاته مننه څنګه یې ښه انشاءالله په خیر یې کور دې په دعا دی الحمدلله ساړه خو به دې نه کېږي نه مړی زه خو ناست یم او که یخ دې کېږي نه نه زمونږ همداسې ستون دی ژمی دی که نه یو څه ناڅه پوه شوې بارانونه نشته ما که یخ دې کېږي یخ والا دی نور خو شین سهار کې لږ یخي بس کړه او بل کار هم دی که نه ستاسو دا مارکېټ هم بیخي سویر ته دی نه اوس والا ګرم دی دا ګروپونه هم لږ ګرموي که نه ډېره مننه ژوندی اوسئ کور ودان که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني مجیب الرحمن مجیب الرحمن که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي په جلال آباد ښار کې او بیا دغه ورور سره دوکان کې دلته خیاطي کوي او دغه جامې ګنډي ما 9 کاله کېږي 9 کاله کاله ماشاءالله بیا خو پوره استاد یې نو استاد یم که راته ووایي چې دغه اوس کومه جوړه شروع کړې که نه دغه څومره وخت نیسي ټوټل که نه چې مثلا د پیل څخه شروع کړي تر پایه پورې یوه جوړه په څومره وخت کې ګنډی شي ته یو ساعت یو ساعت فکس او که زما غوندې سړی مثلا شروع کړي څه وخت به وګنډي یو میاشت هم کېدای شي ونه ګنډي نه انشاءالله چې ذهن یې کار وکړي زر یې ګنډي لکه دې کې مثلا اوس څه ډېرې سختې دا خو چې ګورم ډېر سخت دی ځکه د یو پټۍ باندې بخۍ کوي اوس څوک چې نه کړی سخت دی ورته مونږ خو ډېر وخت شو که نه مونږ ته اسانه دی لکه مثلا تا په څومره وخت زده کړه او ما په 4 کاله زده کړی دی 4 کالو کې او ډېر وخت نه دی دا ډېر وخت دی دا کار سخت دی که بیا ما ته څنګه وایي ته زر زده کوی ما چې مازه کار وکړي کار یې زر یې زده کوي ډېره مننه که ته راته ووایې دې برخه کې د شاګردان روزلي که نه نه والا نه دي خو شاګردان سره نشته دی شته دی یو شته دی اوس نشته اوس راځي ماشین مې ورته اخیستی دی د ماشین پسې تللی ډېره مننه که دا راته ووایې چې اوس خو ماشاءالله افغانستان کې ښایسته ښایسته لباسونه دغسې که نه د افغاني لباسونه کوم چې افغانانو پخوانی دود او کلتور دی ډېر زیات دلته خرڅېږي جوړېږي څه کول پکار دي په دې برخه کې افغانانو ته تر څو د خپل دغه تولید څخه کوم چې افغانستان کې جوړېږي ورڅخه استفاده وکړي ستا دې برخه کې هغوی ته پیغام او غوښتل څه دي ولا زمونږ ډېر جوړې چې دي خارج ملکونو ته مځي که نه زمونږ ښه جوړې زمونږ دوکان هم غټ دی او بل ښه جوړې هم ګڼو لاسي کار هم پکې شته دی او د کمپیوټري کارونه هم پکې شته دی سلیمې کار هم پکې شته دی او ډېر ښه شیونه دي او ډېر ګاهک چې دلته راځي همدې دوکان داخلي که نه ولې چې دوکان هم ډېر غټ دی او ښایسته ښایسته جوړې پکې دي بس مونږ ورنه همدا غوښتنه کوو چې همدا ښایسته ښایسته جوړې دي وبې هم ګوري او راځي هم ګوري هم همدې ځایونه دي والي او باید د خپل وطن شاوکاري افغانستان وطن شاوکاري او افغانستان ډېره مننه ژوندی اوس خیر اوسې کور دی ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا به وکړه دغه ونو په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې ترکرۍ کوڅه کې او بیا رحمان مارکیټ کې د الفیصل لباس فروشۍ دکانداري چې تاسو ولیدله چې ماشاءالله دلته افغاني لباسونه کوم چې دلته جوړېږي او بېرته خرڅېږي زموږ زیاتره هېوادوالې د خپلو محفلونو لپاره د کوژدو لپاره ترڅنګ د ودونو لپاره په خپلو مراسمو کې کاروي تاسو کولی شئ چې دغې دوکان مراجعه وکړئ ماشاءالله په دغې مارکېټ کې ټول افغاني لباسونه خرڅېږي کوم چې زموږ کلتور دی دود دی نو کولی شئ دغلته په مناسب قیمت ترلاسه کړئ د خپلو محفلونو لپاره تر څو ستاسو دغه محفلونه لاس و چنده رنګین او په زړه پورې شي نو که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ سره مسافرو ته د دغې خپرونې لینک ولېږئ تر څو هغوی هم له موږ سره په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د لباس فروشۍ دغه ستر پلورنځی وګوري کوم چې افغاني جامې پکې خرڅېږي تر یوې بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ تر بې لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه یوه ضروري یادونه په وروستۍ کې بیا هم زه کوم چې اوس کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ